د زیباګل یو ویډیو راغلی ده چې ډېر پښتانه په دغه ویډیو پسې ګرځي خو تر اوسه پورې چا هم پیدا نه کړله دغه ویډیو او دغه ویډیو صرف او صرف ما پیدا کړل ده ما سره پرته ده خو دا ویډیو به تاسو زه په دې ویډیو کې پلی کوم خو یا ډېر زیات مهاجرت غواړم د ویډیو پلی کولو ځکه زما ډېر زیاته مجبوري شوه زه نه غواړم چې داسې ډمین زه ځان سره په سیټ باندې ولګوم د دوی تصویران دوی ویډیوګانې ځان سره پلی کړم خو زما ډېره زیاته مجبوري شوه ما په دې ټاپک باندې ویډیو کول هم نه و پکار خو زما ډېره زیاته مجبوري شوه دا ویډیو د صرف او صرف په دې وجه پلی کوم ځکه ډېر پښتانه به د ویډیو پسې وګرځي دا چا به ډېر پیسې هم خرابې کړي ځکه ډېر خلک وایي موږ ته پیسې راولېږئ دا ویډیو د پلی کوم خو دا ویډیو د زه مکمل فری پلی کوم مال یو روپۍ هم مه راکوئ دا ویډیو زه تاسو ته پلی کوم خو دا ویډیو به تاسو ټول پښتنو ته رسوئ ځکه په دې کې زموږ دپاره یو غټ سبق دی یار دا ویډیو تاسو ټول پښتنو چې ټول پښتانه دا ویډیو ولېږي او بیا دپاره چاته پیسې نه لېږي او چاته نه وایي چې موږ ته ویډیو راولېږه راشئ تاسو دا ویډیو وګورئ نه پس یو څو خبرې کوم वो खाना खराब इतना जल्दी जुम्मा का दिन आते हैं हाँ चलो इधर से जाओ बिग बॉगर मैं शाम को मुझको सुबह सुबह अटैक देता है नहीं चाहिए मैं तो बोलता नहीं देगा ښه ملګرو دا ویډیو تاسو وکتله څنګه چې دا وایي چې دغسې جمعه نږدې پته نه لګي دا ویډیو به کله نه وي خو دا ویډیو ما ډېر زیات د کوششونو نه پس پیدا کړله ما چې څه ویډیو دی یار چې ګروپونه ګورم د زیباګل ویډیو را سره ده 2 روپۍ راولېږه چې چا ته پکې میسجونه وکړي 2 روپۍ راولېږه نو ما په دې ټاپک باندې په دې وجه ویډیو وکړله چې زه ټول پښتانه خبر کړم چې دا ویډیو نور څه ویډیو نشته دی ځکه پښتانه خو چې وګورئ نو په یوټیوب کې به هېڅ چا هم نه سرچ کړي چې طارق جمیل بیان یا بل مولا نصیب بیان خو ټولو به دا سرچ کړي وي چې زیباګل وایرل ویډیو منو خان وایرل ویډیو یا دا زموږ د پښتنو حل دی ښه بیا موږ وایو په موږ باندې عذابونه راځي نو په عذابونه په موږ باندې نه راځي چې داسې قسمه حل پښتانه کوي زه ډېر زیات خفه کړلم دې ویډیو دا زما ډېر زیات مجبوري شوه ځکه مې تاسو سره پلی کړله خو بیا مې چا څه تکلیف رسېدلی وي نو زه ډېر زیات معذرت غواړم د ویډیو پلی کولو خو دا ویډیو ما صرف او صرف په دې وجه پلی کړله چې پښتانه خبر شي چې دا نور څه ویډیو نشته صرف او صرف دا ویډیو ده ښه نو دا ویډیو ټول پښتنو ته تاسو ورسوئ چې ټول پښتانه دې نه خبر شي ثواب په نیت دا ویډیو شیر کړئ یار چې دا ټول پښتانه دې نه خبر شي پښتانه بیا دپاره داسې کار نه کوي ځکه ډېرو پښتنو پکې خلکو ته پیسې هم لیږلي وي ډېره مننه د ویډیو کتلو سعید جان افیشل چینل او پیج هم درسره لایک کړئ ډېره زیاته مننه والسلام